د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دا اول خلیفه د مسلمانانو دی او په اتفاق د مسلمانانو سره د انبیاو نه بعد لوی شخصیت غوره شخصیت په امت کې دا دی. یو عظیم وصیت موږ او تاسو ته کړی دی. فرمایي ان علیک من الله عیونا تراک. الله اکبر. دو جملو کې وصیت دی. و ای بنده ای مؤمنه وی خبردار دی خبرې ته دې سوچي یقینا پتا باندې د الله جل جلاله د طرف نه عیون سترګې دي تعیني ته مراقبه کې ملائکې پتا باندې مقرر کړي دي او الله جل جلاله تا خپلهم عیني. سبحان الله. یقینا چې ډېر عظیم وصیت دی او نصیحت دی په دو جملو کې. د مطلب یې څه دی په دې دو وړو جملو کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مطلب دا دی چې ای مؤمنه داسې ځان حس نه کې چې ته د الله جل جلاله د مراقبت نه لرې نه ستا په ناسته کې ستا په پرېوتو کې دا ټول حالت الله ویني. الله د ستا د هغې حالت نه هم خبر دی چې ته د شپې وده کېږي او خپل موبایل دی د ځان سره راغسې وي او هغه څه پې ګوري چې الله نه راضي کېږي په هغې باندې. ایا نن سبا عزتمندو ډېر مسلمانان نوجوانان ځوانان زموږ په دې باندې مبتلا نه دي. هغه سینماګانې د دوی جوبونو ته نه دي راغلي چې دا ګوري څه چې ګوري ډېر په دې باندې مبتلا دي. نو غرض زما دا دی چې ته په دې باندې دوکه نه شي چې هلکه ځان لري او تا څوک نیني مور و پلار دې نیني ورونه دې نیني نه بلکې رب العالمین دې ییني. د په دې وجه باندې هر حالت کې مسلمان ته پکار ده چې ځان خپله مراقبه کړي او دا عقیده ولري چې الله معیني. که زما غوږونه د الله خلاف استعمالیږي په ګناه کې سترګې مې استعمالیږي په ګناه کې ژبه مې استعمالیږي په ګناه کې باید متوجه یم چې الله په دې باندې عالم دی. نو دا کول پکار دی عزتمندو. هر کله چې دغه عقیده ما او تا ولرله نو انشاءالله ډېره اصلاح به وشي. زموږ غوږونه به غلط نه استعمالیږي ژبې به غلطې نه استعمالیږي سترګې به غلط نه استعمالیږي انشاءالله مال به غلط نه استعمالیږي اسراف به زموږ نه نه کېږي دروغ به د موږ نه ویل کېږي.